السلام علیکم دوستانو. په دنیا کې به داسې یو مسلمان هم نه وي چې هغه د مانځه د اهمیت یا د فرضیت نه انکار وکړي. ټول مسلمانان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي چې د مانځه اهمیت څه دی او دا هم پوهیږي چې مونځ فرض دی او که مونځ په ولاړه نشي کولی نو په ناسته دې وکړي، که په ناسته هم نشي کولی نو په ملاسته دې وکړي او که په ملاسته باندې هم مونځ نشي کولی نو په اشارو باندې دې مونځ وکړي. خو مونځ په هر حالت کې کول ضروري دی. یو وخت داسې هم و چې مسلمانانو به کله په یورپ کې په یو نه یو ځای کې مونځ کولو نو هغوی پسې به خندا کېدله یا به د هغوی نقل ویستل کېدو. بېشکه چې مونځ پسې او یا مونځګزاره انسان پسې ټوقې کول یوه لویه ګناه ده او ډېر داسې واقعیات زموږ د نظره تیر شوي دي چا چې د مونځګزاره یا مانځه پسې خندا کړې او ټوقې کړي دي نو هغه د عبرت یوه نښه جوړه شوې ده او الله تعالی هغوی ته په یو نه یو طریقه باندې سزا ورکړې ده. بیا وخت بدل شو او د یورپي ملکونو خلکو هم دا سوچ شروع کړو چې په مانځه کې اخر داسې څه دي چې مسلمانان یې په یو حالت کې هم نه پرېږدي. آیا دوی ته په مانځه داسې کوم څیز میلاویږي چې مسلمانان هیڅ مونځ پرېښودلو ته تیار نه دي؟ ځکه چې موږ هر قسم کوشش وکړو چې دوی د مانځه نه منې کړو، دوی پسې مو ټوقې وکړي، دوی پسې مو خنداګانې وکړي او د دوی نقل مو وویستو، خو بیا هم دوی د مانځه نه نه منې کېږي او مونځ نه پرېږدي. دې فکر غیر مسلمه خلک هم مانځه ته نږدې راوستل او کېدای شي ستاسو د نظره داسې ډېرې ویډیوګانې تیرې شوي وي چې غیر مسلمه خلک پکې ښکاري چې مونځ کوي، ځکه چې هغوی ته دا معلومات شوی دی چې مونځ جسماني او روحاني بې شمېره فایدې لري. څو میاشتې وړاندې چې په چاینا کې کله وبا شروع شوه نو په دغه وخت کې غیر مسلمه پوه شول چې په وضو کولو کې یعنی اودس کولو کې څومره شفا ده. مسلمانان چې پنځه وخته مونځ کوي نو الله تعالی د وضو په برکت سره هغوی د بېشماره بیماریانو نه ساتي او د بیماریانو علاج په دغه وضو یا اودس چارندام کې موجود دی. او داسې هم په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې کله د چاینا یو ډاکټر مسلمان ولیدو چې وضو یې کوله یعنی چارندام یې کولو نو هغه ورته وویل چې هر چا ته دا طریقه ښودلې ده، بېشکه چې هغه د دنیا ډېر لوی طبیب دی. اوس وخت په دنیا کې بې شمېره داسې ډاکټران موجود دي چې د مانځه فوایدو نه ښه خبر دي، بلکې یو غیر مسلمه ډاکټر خو دا هم ویلي وو که زما په وس کې وي نو د ټولې دنیا دوایانې به ختمې کړم او په ټولو خلکو باندې به مونځونه فرض کړم. د الله تعالی جل جلاله نه دعا کوو چې پاک رب دې موږ تاسو او ټول مسلمانان پنځه وخته مونځګزاره جوړ کړي او الله پاک دې غیر مسلمو ته هم هدایت وکړي چې مسلمانان شي. امین. دوستانو د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.